السلام علیکم کتونکو دلاور خان منن مې ته یو داسې اپشن راوړی دی اگر نو هغه چې خپل چې د افیس څومره ډاکومېنټ دي هغه چې څومره د هغه ګیلري دا هغه ټول خپل ډیټا چې دی هغه په دې طریقه باندې چې سیف ساتي زما پر جوړېدو چې زما څومره کتونکو دی او زه چې هغه تم چې دغه طریقه وخم ډیره یو اسانه طریقه ده که اکثر تاسو خیال کړی دا خبره تاسو زما نوٹ کړئ تاسو چې کله د پلی سٹور نه چې یو شی انسټالوئ یو داسې مطلب د خپل ډیټا لپاره چې موږ خپل ډیټا خپل پکچر ویډیو داسې ډاکومېنټ هغه موږ هډن وساتو په هغه کې تاسو د ډیټا چې دا سیف نه وي ځکه چې کله تاسو اپس انسټال کړئ نو دغه اپس چې دا تاسو نه پرمیشن غواړي چې آیا ته موږ له پرمیشن راکې چې ستا ګیلري چې دا ټول ارسمو ته الاود شي نو تاسو مجبوری تاسو به خامخا چې دا غیله پرمیشن ورکوي نو دا تاسو ګیلري تاسو ډیټا ټول د هغه اپس په لاس کې شي که هغه په هر څه کې نو هغه کې تاسو ډیټا چې د اسکل اندازې سیف نه وي خو دا کومه طریقه چې تاسو ته خیمه دا یو داسې طریقه ده که تاسو دا وکړئ نو تاسو ډیټا تاسو فایلونه هر څه چې دی بالکل سیف وي ډیره یو اسانه طریقه ده او په خپل انډراید موبایل کې تاسو دا کولای شئ دا طریقه چې صرف د انډراید موبایل لپاره لکه دا ویډیو خوښیږي نو مخکې د نور مرګرو سره شیر کوئ او ورسره چې لایک کوئ کمنټ کوئ ځکه چې تاسو کله ما سپورټ کوئ نو زه به تاسو له همدغه شانتي ښایسته ویډیوز راوړم او تاسو ته لپاره فائدې وي پکې اوس په د سره چې د خپل موبایل په سکرین باندې دغه طریقه شیر کوم ویډیو د سره پوره وګورئ او دغه طریقه چې کوم دا په خپل دماغ کې چې دا سیف کړئ چې بیا د لپاره تاسو نه دغه طریقه هېریږي چې تاسو بیا غو ویډیو دوباره ګورئ چې بیا تاسو واپس چې په هغه طریقه باندې خپل ډیټا سیف کوئ ها کتونکو زه چې د اوس راغلم د خپل د موبایل سکرین ته څنګه چې تاسو ته ما ویلو چې تاسو دا طریقه په څه طریقه باندې کوئ نو هغه طریقه اوس تاسو ته خیمه تاسو خیال کړئ په هر یو موبایل کې چې مای فایل منیجر پکې صحیح شو دا مای فایل چې وته لیکلي دي دا چې کله تاسو پریس کړئ دلته به تاسو ګورئ د خپل د موبایل سټوریج ته لاړ شئ صحیح شو زه د خپل د موبایل سټوریج ته ورغم دلته به تاسو چې د خپل د پکچر ته راشئ چې کوم ځای کې تاسو پکچر وي کوم ځای کې تاسو کوم ډاکومېنټ پراته وي کاغه هر ځای کې پراته وي دا زه اوس دغه تصویر چې دی دغه اوس زه هډن کول غواړم او زه نه غواړم چې مطلب دغه فایل چې دی دا په فیسبوک کې یا داسې په یوټیوب داسې نور داسې کوم شیسته دا وخیږي نو دا هیڅ کله به نه اپلوډ کیږي ځکه دا طریقه داسې ده فایل به همدلته پروت وي فایل به چیرته هم نه ځي خو کولاویږي به نه اوس ګورئ په دې باندې ما پریس کړل یو ځل صحیح شوه زه به اوس دلته د لاندې تاسو کتی شئ دا مور لیکلي دي دا به زه پریس کړم دې ځای کې دا ګوره رینیم لیکلي دي دا رینیم چې دی دا تاسو پریس کوئ رینیم چې کله تاسو پریس کړو دلته به تاسو چې دی یو ځل په دې اخیره کې چې دی کلیک کوئ چې کله په دې اخیره کې تاسو یو ځل پریس کړو نو دغه د جی پی جی چې لیکلي دي دا به لرې کوي صحیح شوه د جی پی جی په ځای به تاسو څه ولیکئ وبه لیکئ ایکس وائی زیډ به تاسو ولیکئ او رینیم به کوئ صحیح شوه بیا به تاسو ته چینج راشي چینج به مو وخی نو ګورئ د فایل نه څه جوړ شول د تصویر نه څه جوړ شول زه اوس تصویر کولاول غواړم تصویر نه کولاویږي خیال هم دی دغه شانتي زه تاسو دا بل تصویر هم ښیم دې باندې ما یو ځل پریس کړو او دا رینیم مو ووالو دې کې چې دا جی پی جی ته زه لرې کوم دې کې زه لیکم ایکس وائی زیډ او رینیم بیا صحیح شوه هغه هم چې دی دا ګورئ دا دوه تصویران چې کوم دي دا او دا دواړه چې دی ختم شول دي نه یو داسې فایلونه جوړ شول چې دا بالکل د استعمال نه دي ستاسو په دماغو کې به اوس دا خبرې ښه دلاور خانه تا چې دی دا تصویران هډن کړل دا به اوس موږ واپس را پیدا کوو څنګه صحیح شوه د هغې طریقه هم درته اوس زه ښیم دې کې به ګورئ تاسو واپس دغه شان پریس کوئ واپس په مور ته راشئ واپس په چې دی دا رینیم ووخئ او دغه به لرې کوئ ایکس وائی زیډ به واپس لرې کوئ دلته به ولیکئ جی پی جی صحیح شوه دا چې دی چینج ګورئ واپس راغو دغه شان دا بل هم شو مور بیا رینیم ایکس وائی زیډ تینا ریمو کوئ او ولیکه جی پی جی دغه هم راغلو صحیح شوه دا د دواړه تصویران چې دي واپس راغلي اولنی او دا دویم ښه اوس به ستاسو په دماغو کې دی چې یاره دا خو دلاور خانه تصویران شول که نه ویډیو به څنګه کوو په ویډیو کې هم دغه طریقه ده د ویډیو هم چې دی تاسو به هلته به لاس کې MP4 لیکلي یا به HD لیکلي یا MP4 هغه تاسو ریموو کوئ هلته به چې دی ایکس وائی زیډ ولیکئ ستاسو به چې دی هغه هم هډن شي ډېره یو ښایسته طریقه ده که چېرته هم دا ویډیو خوښیږي مخکې د نورو ملګرو سره شیر کوئ امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان